السلام علیکم. د لوی او سپیڅلي رب په نامه ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له نوو ویډیو څخه خبر شئ. د افغانستان پر مخابراتو وزارت برید کې 7 کسان وژل شوي. افغان امنیتي چارواکي وایي پلازمینه کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ د وسلوالو هغه برید پای ته رسیدلی چې نن شنبه اپریل شلم له غرمې مخکې پیل شوی و. د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمي وایي دغه برید کې 4 ملکي او 3 نظامي کسان وژل شوي او 8 کسان ټپیان دي. نوموړی زیاتوي برید د ټولو 4 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی دی. د چارواکو په خبره د ورځې څه کم 12 بجې لومړی د مخابراتو وزارت ودانۍ ته څیرمه چاودنه وشوه او بیا بریدګر د دې وزارت انګړ ته ننوتی و. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویان حمید الله مایار وایي پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 6 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي دغه برید دوی نه ده کړی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د 2 وژل شویو بریدګرو تصویرونه خپاره کړي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی. د افغان چارواکو په وینا له دې برید سیمې له شاوخوا ودانیو سلګونو کسانو د خوندیتوب په موخه ایستل شوي وو. دا له څو میاشتو نسبي قرارۍ وروسته کابل کې د تاوتریخوالي یوه وروستۍ پیښه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي افغان امنیتي ځواکونه پر مخابراتو وزارت کې چاڼیز عملیات کړي او د دې وزارت کارکوونکي وژغورلي دي. له ولسمشر ماڼۍ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید سخت غندلی او دا یې پر ملکي مامورینو او عامه تاسیساتو د افغانستان د دښمنانو برید بللی. د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو په خبره بریدګر د مخابراتو وزارت ته څیرمه له یو زیارت نه ګټه پورته کړې او دننه شوي وو. سیمه کې یو عیني شاهد داسې وایي لومړی مخابراتو وزارت ته نږدې زیارت سره چاودنه وشوه او شاوخوا 4 بریدګر د وزارت انګړ ته ننوتل او ډزې پیل شوې. یوې بلې سرچینې داسې وایي چې بریدګرو د مخابراتو وزارت دننه په مرکزي پوستخونه برید وکړ